د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مالی او اداري او ګرځندوی معین د بلخ ولایت د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې د دغه ولایت د شاعرانو، لیکوالانو او د ځینو ادارو له ویاندویانو سره لیدنه وکړه. د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین د لیکوالانو رول د یوې ټولنې په اصلاح کې غوره وبله او د هغوی څخه یې وغوښتل ترڅو په خپلو لیکنو کې د اسلامي امارت رښتینی انځور تر نړیوالو ورسوي. د موږ اهداف عالی دي، الحمدلله. د موږ تاسو ټول اهداف عالی دي. هر یو څه قلم چلو، هر یو څه خبره کو، نیت مدای چې موږ ټول مسلمانان ته خصوصا خپل هیواد ځوانانو ته او آینده نسل ته ډیره زیاته ګټه ورسوو. همدارنګه د بلخ ولایت بیان او د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو د یاد ولایت د لیکوالانو فعالیتونه د ستایلو وړ وبلل او ټینګار یې وکړ چې په دغه برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي او خپل لیکلي مطالب د اسلامي امارت د تګلارې سره سم نشر کړي. تاسو ټولو څخه هیله کوو چې د دښمنانو تبلیغات ته لومړی تاسو خپل ځینې ملګري موږ وینو په ځینو ګروپونو کې د دښمنانو د تاثیر لاندې راغلي دي. دښمنان چې کوم تبلیغات کوي دوی هم د هغه تر اثر لاندې راغلي دي، بیا ځینې تشویشات یې په فکر کې راګرځي. الحمدلله هېڅ داسې کوم شی وجود نه لري. تاسې قلموال یاست، ستاسې نسبت و هغه خلکو ته کیږي چې هغه د قلم سره نسبت لري، نو بس موږ ستاسې څخه ښه هیلې، ښه امیدونه او ښه تمه لرو. فکري او تبلیغاتي جګړه ډېر زیان او ډېر سخت مؤثریت لري. کفار ډېر کوشش کوي چې په دې برخه کې زموږ او ستاسو د نوي نسلونو، زموږ او ستاسو د افغانانو فکرونه د اسلام په مقابل کې د افغانستان د هغه رښتینې اتلانو په مقابل کې جوړ کړي او جوړ کړي دي. کفار په هر وخت کې د دې تبلیغاتي او فکري جګړې د دې مبارزې لپاره ډېر سخت پیسې مصرفوي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین د بلخ ملي راډیو تلویزیون څخه هم لیدنه وکړه او د یادې رسنۍ د مسؤلینو او کارکوونکو سره هم د خپرونو د لاښوالي او په دغه برخه کې د شته ستونزو د لمنځه وړلو په تړاو هر اړخیزې خبرې اترې وکړې.